پوښتنه مې دغه ده چې د زما پښې دردونه کوي، ډېر بد دردونه کوي، دغه څنګه؟ څو کلن یې؟ 18 کاله عمر لري. پښې دې درد کوي. پرون هم یو اورېدونکي را سره اړیکه نیولې وه، ځواب یې بیا خطا سو، هلته راډیو کار نه کوي. عین ستونزه یې درلوده. وزن دې ډېر دی که کم؟ یاره بس مناسب دی. ښه، په 18 کلنۍ کې څو کیلو دی دې باندې پوهېږي؟ په 18 کلنۍ کې تقریبا د هغه 6 کیلو کوي. ښه نو بیا نو تقریبا ډېر دی. بله خبره چې غواړم ووایم، په ورځ کې څومره پیاده ګرځي؟ بس دیگر د وخت پیاده ګرځم، خدای دغه نه لري چې په ګرځېدو د وخت پیاده ګرځم. ښه، کوم ځای کې چې اوسېږي نم خو به نه وي پکې؟ خیش و لوند ځای خو به نه وي؟ یاره لوند ځای نشته، خو دوکان دی احمد شکیب. ښه صحیح ده. ګوره څو کارونه به وکړې په دوکان کې چې هغه ځای باید لوند نه وي، خیش نه وي او خپېلو ځای باید په هغې ځای کې ونه ګرځي. یو هر چې پر ساعت باندې راسم بیا تقریبا اوس هم چې ستا سره ګډ یم هم په چوکۍ کې ناست یم، 3 بجې پورې مثال د ګراک څه شی ورکوم، هغې بس بیا په چوکۍ کې ناست یم. ښه، ګوره څو خبرې. لومړی لمر ته کښېنه، ویټامین ډي باید واخلې د دې د خاطره چې هډوکي دې قوي شي. لمر ته که کښېنستی شي، لمر ته کښېنستل ډېر مهم دي، پوه شوې. دومه خبره دا ده چې خوراکونه وکړه، هغه خوراک چې پکې ویټامین ډي او تا کولی شي دواخانو ته ورشي، ورته وایي چې د کلسیم او د ویټامین ډي ګولۍ راکړه، خو د یوې هفتې نه یې ډېره مه خوره. دا دومه خبره. دریمه خبره، پیاده تګ دې راکم که. څلورمه خبره، په چوکۍ کې کښېنستل د سهار نه تر ماښامه پورې دا راکم که، ځکه دا د ملا هم خرابوي او د پښو درد دې هم ډېروي. پنځمه خبره، داسې ځای کې به نه کښېنې چې هلته ټوله ورځ سیوری او ورسره یې تر څنګ هغه ځای نمجن وي، یا هم سیمټ یا هم ته پکې خپېلوسی اوسې. دا 5 کاره وکړه، انشاءالله روغ او جوړ به اوسې. کومه خاصه ستونزه نه لري چې د هغې دپاره دې غټه تداوۍ ته اړتیا وي. مننه، الله پاک دې سلامت اوسې.